وایي ورسره نور مې خدایي سلام کلام پرېښ هغه سړی مې په خپل ژوند کې په آرام پرېښ مونږه خو ستا په خاطر دې کلي ته سترګې نه وې چې ته ترې لاړې مونږ په دغه لوري پام پرېښ هغه آسونه چې میدان ترې چا ګټلی نه شو په شړو سر دی اوس چې مونږ پسې لګام پرېښ او څه دغه شعرونه وایي قربان دې له نامې شمه زما پروردګاره ایمان دې راته وښوده هر چا پروردګاره د وخت دی که د بخت دی د دښمن دی که د یار هر ظلم مې زغملی په خندا پروردګاره زما په زړه چې څه دي تا ته ښکاري ته خبر یې زما په زړه چې څه دي تا ته ښکاري ته خبر یې لاسونه نیول فرض دي که دعا پروردګاره او ستا ذکر له لازم نه ده چې شپږ شلې تسبیح وي ستا ذکر له لازم نه ده چې شپږ شلې تسبیح وي زه نه ګرځوم نښې د ریا پروردګاره نو دغه یو کلام دی لاله وایي زه دا منم چې مو ترمنځه فاصلې ډېرې وي خو که ستا زړه وی نو راتلو له بهانې ډېرې وي چا چې به هسې وویولې په ژړا به شومه څه ستا بېلتون او څه مې نورې مسلې ډېرې وي نه زه لایق د انتظار یم نور نه ته د باور زما دا صبر ډېر او ستا دغه وعدې ډېرې وي دا ما چې وکړه د خپل ځان دا بې قدري ډېره وه دا تا چې وکړې په ما دغه تجربې ډېرې وي ما به د چا چا په خوله لاس ایښودل زار دې شمه لاسونه دوه او لګیا راپسې خولې ډېرې وي قربان انسانیت چا په دې ښار کې ځکه نه پېژانده له انسانانو په دې ښار کې فرښتې ډېرې وي دلته یو بل ته محتاجي د دې خبرې وه چې چا سره عقل ډېر او چا سره پیسې ډېرې وي او اوس خو یې منه چې پردي راوړي نه خپلېږي اوس خو یې منه چې پردي راوړي نه خپلېږي اسماره بسې که دا دومره یارانې ډېرې وي او بلال فدا وایي تا وویل راځه په پټو سترګو در روان شوم ته ګوره په تا څومره اعتبار یو سړي وکړو او بابو بابو کېده خو چې وخت راغی نو ببو شوه بابو بابو کېده خو چې وخت راغی نو ببو شوه بیخي د نرښځي غوندې کردار یو سړي وکړو شته پکې لاله وایي زړه دا چې څومره د دې نوې زمانې خلک دي دا چې څومره د دې نوې زمانې خلک دي ته په ایمان وایه دا د یارانې خلک دي چې د مطلب طلب یې وي نو په خړپوسو راځي یاران مې هم د موقع نه دي د پیسې خلک دي زه هم د دې دور یوسف یم مطلب مې دا دی ما چې کوی ته غورځوي زما نږدې خلک دي د داسې خلکو سره خدای په ژوند شریک کړمه چې نه د ډولۍ خلک دي نه د جنازې خلک د داسې خلکو سره خدای په ژوند شریک کړمه چې نه د ډولۍ خلک دي نه د جنازې خلک دي چې مینه منه نفرت منه دی نو څه به کوي خدای پیدا کړي لکه هسې بې فایدې خلک دي زه د بې لوزو په لوزونو مو باور کړی دی مونږ څه خبرو چې دا دومره بې وادې خلک دي چې ستا په یو ظلم هم تا ته شکایت نه کوي یا خو ګونګیان دي یا د لویې حوصلې خلک ډېره ډېره مننه